ورکه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیټ ته وګور. یا سیټ. بس ورور دغه د وټل کار دی سبا پر خپل کار ودرې. سمه ده سیټ بالکل به ودرې. السلام علیکم سیټ. وعلیکم سلام. سیټ نه دی وپېژندلم ما. یا نه مې پیژندلې ورور. ولې سیټ پرمو ټلیفون دراوکې ما کار غوښتل و کار سره. او هغه ته پرون تا ټلیفون راوکې ما درته لس بجو له راورسېده ځان راورسول ته نه راځې ما د اسمان پیدا کړي په 12 بجې مې ولګاوه. څه وایې سیټ زه په لارې باندې ډېر سخت پستاس وم ډېر بد ټرافیک جام زه وځنډېدم سیټ ما ته کار ډېر سخت ضرورت دی زه ډېر سخت مصیبت کې یم سیټ. اوس ما دی لګیا کړي بس اوس دی مې لګیا کړي اوس زه درته جواب نشم ورکولی ته په ټیم نه راورسېدې نو اوس زه څه وکړم یار. سیټ داسې مه کوه زه ډېر سخت مجبور یم ما د دا کار ډېر سخت ضرورت دی. زه څه وکړم سیټ ما تا خبره سره وکړه کارغه ته که ما ته څو تنخوا راکړې ده ستا په چله باندې زه تا 15,000 روپۍ تنخوا ده. څو 15,000 15,000 روپۍ باندې زه ټوریزه ستا چله کوم ما په 40,000 روپۍ باندې د کاکړ هوټل چله پرېښوله خو زه به ستا هغه په 15,000 روپۍ وکړم ستا دماغ خراب دی که 45,000 تنخوا راکړې ده سره لګیا کېږم کنه زه نه کوم. اوس په مخه دې ښه شه خپل کار کوه په مخه دې ښه شه ورسه ګوره خپل کالي بدل کړه راس خپل کار له راس. سمه ده سیټ په یو منټ کې راځم. یو ورور ستا کور ودان الله دې عزت وکړه بس ستا زما مدد وکړه. یا رئیس مدد نه دی کړی د الله بنده ته نوکرۍ تا ته ډېر سخت ضرورت و ما ثواب وګټي هر خلک پیسې نه ګټي ګټي ثوابونه هم ګټي ما ستا مجبوري ته وکتل ما زه به بل ځای کار پیدا اوس پر خپل کار ودرېږم زه به دا ثوابونه وګټم. سلام تا کامیاب ولري الله تعالی خوشاله لري بس باندې الله دې ختم کار دې